یو عالم دنیا کې تیر سوی محمد اقبال اللاهوري دی په دې متأخره زمانه کې تیر سوی تقریبا داسې څه کم سل کاله کېږي د ده او دی په لاهور کې تیر سوی اصل کې اردو زبان ده او ده په غرب او په اروپا کې علوم عصري ویلي دي او بیا الله عز وجل دې سړي ته په زړه کې د اسلام درد راچولی او یو له اسلامي مبارزینو نه تیر سوی په دې متأخره زمانه کې اسلامي امت دې ته هڅولی چې اسلامي امت راویښ کړي او رابیداره یې کړي او اسلامي امت داسې یو مسیر ته روان کړي چې هغه د اسلامي امت هدف ده. نو دی خو ډېر څه لري، خپله د مرګ نه وروسته یوه لویه وسیعه خزانه یې پرېښې د امت ته. خو زه چې نن کومه خبر کوم دی وایي ما په 2 مدرسو کې درس ویلی. نو یوه مدرسه درته اجمالي تشریح کوم. کومه مدرسه چې ده پکې درس ویلی نو هغه مدرسه باندې دی لږ ډېر تشریح کوي. او طالبانو ورونو دلته غم دا ده په دې موږ د افغانانو ټولنو کې موږ کله چې د داخلو دپاره کوم هغه نشر کړي مو هلته مو لیکلي چې کشران طالبان به نه راځي ځکه یې موږ په خبر پوهېږي نه. نو ما ته مشکل جوړوي ځکه د ما د خبرې اخذ نسي کولی او دی خپل هم د ځان دپاره مسیر نسي ټاکلی. نو طالبانو ورونو چې دلته راغلي یې الله عز وجل دې وکړي چې د موږ د خبرو سم اخذ وکړلی سئ. یوه مدرسه چې اقبال لاهوري پکې درس ویلی، دا مدرسه هغه مدرسه ده چې یو سړی خپل کلتور او عادت پکې زده کوي، علوم عصریه زده کوي او دی اصل کې د مدرسې نه ده فارغ. دی وایي اولینۍ مدرسه چې ما پکې درس وویلې دا هغه مدرسه وه چې هغې کې ما ثقافت او کلتور زده کو، رواجونه او عادتونه او اخلاق مې زده کړل پکې او علوم عصریه مې پکې زده کړل او بل د غرب د ټولنې کوم علمي تحقیقات او څېړنې چې ما هغه په دې کې زده کړل. دا د ما هغه اولینۍ مدرسه وله چې هغې کې ما علوم زده کړل، فارغ سوم ترېنه. او دا علوم ما په هند کې زده کړل، د هند په لویو مدرسو کې. هغه وخت کې اقبال لاهوري چې کله دی بحث کوي پاکستان نه ده زیږېدلی، پاکستان چې پیدا سوی ده د هند او د افغانستان بچی ده، هغې نه رازیږېدلی ده. په حقیقت کې پاکستان د اقبال لاهوري زمانه کې شتون نه درلوده. کله چې انګلیسي استعمار دې وچې ته راغی نو هلته 2 وطنونه ول، یو هند و بل افغانستان و. پاکستان لا نه و زیږېدلی. کله چې انګلیسانو د افغانستان د خاورې نه ماته خوړل شروع که، یو شیطانت یې جوړ که چې یو څه برخه له هند نه راواخلي او یو څه برخه له افغانستان نه راواخلي. دلته یو غلام حکومت چې راتلونکي کې په دې سیمه کې دوی خپل اهداف لاسته راوړي، هغې په خاطر باندې یې دلته یو حکومت جوړ که. اگر چې اسلام ته هم ډېره ګټه ورسېدله او ډېر تاوانونه هم د دې اسلام ته ورسېدل په سیاسي میدان کې. نو اقبال لاهوري د هغې زمانې سړی ده چې پاکستان نه ده زیږېدلی. ګورئ دی هلته لوی هند ده، لوی هند، لوی افغانستان دلته پروت ده، پاکستان هېڅ وجود نه لري. پاکستان خو څو شپېته کاله کېږي اقبال لاهوري مرګ ته نه تقریبا څه کم داسې 4-5 کاله کم 100 کاله عمر یې وځي. هلته د پاکستان تصور هم بیخي نشته ده چې یادېږي په دې وچه کې د اسیا 2 لوی هېوادونه افغانستان او هند یادېږي، پاکستان موجود نه و هلته. نو دی وایي ما علوم چې ویلې په هند کې مې ویلې دا علوم عصري او په بریتانیا او انګلیس کې مې ویلې او په جرمني او المان کې مې ویلې. په دې وطنونو کې له مدرسو نه زه فارغ سوم او علوم عصري کوم علوم چې ما غوښتل هغه مې ټول وویلې او زده مې کړل. خو یوه مدرسه وه، هغې مدرسې نه ډېر انسانان پارېدېږي. ټولنه کې چې فکر وکړې هر څوک
چې عالم وي علم یې زده کړي له یو مدرسې نه فارغ وي. نو زه یوه مدرسه چې ترې فارغ سوم هغه ثقافت علوم عصري او الدراسات الغربیه همې چې وکړل نو هغه د انګلیس د جرمني او د هند د مدارسو او د هغې مکتبونو نه زه فارغ سوم. طالبانو ورونو زه چې کومې خبرې کوم مدرسه او مکتب دا اسلام کې یو دی، فرق نه لري. انسان اصل کې ضرورت دې ته لري. اسلام هم د دې غوښتنه کوي چې انسانان باید علم حاصل کړي. دومره لویه ټولنه چې دلته ناسته ده دا تاسې چې یې په سلګونو انسانان تاسې که ټول فقها سئ هېڅ ګټه مو اسلام ته نسته ده. ولې تاسې که ضرورت اسلامي ټولنه دې ته نه لري چې ټول فقها سئ څه ګټه مو د مستدرک دی. مسلمان خو دا ده چې اسلامي ټولنې 40 میلیونه انسانانو ته منفع ورسیږي. نو چې په سلو انسانان تاسې مفتیان سئ ګټه مو شئ، که ټول ډاکټران سئ ګټه مو شئ، که ټول مفسرین سئ ګټه مو شئ، که ټول محدثین سئ ګټه مو شئ ده. تاسې د ټولنې دپاره هلته ګټه رسوئ سئ چې ټولنه وګورئ چې ټولنه کم باب کې تشه لري، ضرورت لري. څه فقها سئ، څه محدثین سئ، څه مفسرین سئ، څه متخصصین په اصول الفقه والعقیده والدعوه والتاریخ وګرځېږئ بیا ټولنه کمال ته رسي. خبر خو پوهېږئ که ټول تاریخ پوهان سئ څه ګټه به دومره ډېر تاریخ پوهانو ته هم ضرورت نه لري ټولنه. دا ټول ملت چې موټروانان شي بیا څه ضرورت ټولنه درک و دوام نه سو کس. دا ټولنه تاسې که فکر وکړئ د موږ په افغانستان کې تاسې داسې عالم پېژنئ د موږ له ادرس نه چې هغه متخصص د تاریخ په افغانستان کې پېژنئ. ډېر ولایتونو یې کېدای شي څوک یې پېژنئ خو ډېر به یې نه پېژنئ. داسې علما موږ په ټولنه کې لرو چې متخصص په تاریخ وي نو خو تشه شوه. داسې څوک لرئ چې متخصص په العقیده وي. یو شل عقاید باندې اسمان ته خبرې کوئ، یو شل عقاید په مدرسه کې لرئ ټولې دنیا ته چیلنج ورکوئ. تاسې خبرې چې په عقیده کې موږ په سوونو په لسګونو کتابونه لرو، متخصص په العقیده لرو، جنجالونه هم را پیدا دي. متخصص په اصول الفقه لرئ، متخصص في الفقه المقارن والفقه المعاصر لرئ، متخصص في الدعوة الإسلامية لرئ. داسې یو عالم لرئ چې هغه متخصص و دکتورا في الدعوة لري. خو تشې لرو که ډکې لرو تشې لرو. نو دغه ټولنه چې دنیا خو لا پرېږده زه د افغانستان په ټولنه بحث کوم. د افغانستان ټولنه 40 میلیونه انسانان لري. په 40 میلیونه انسانانو کې مفتیان دومره ډېر شول. متخصص في دعوت نه لرو، متخصص في الحدیث نه لرو، متخصص في التاریخ نه لرو، متخصص في الجغرافیا نه لرو، متخصص في علوم القرآن نه لرو، متخصص په ډېرو نورو علومو کې في الفقه المقارن والمعاصر نه لرو. هغسې په دا فقه کې شامي و بحر الرائق ولا دومره ډېر لرو. اما مقارنه فقه معاصره فقه باندې موږ هېڅ نه لرو، معلومات نه لرو. موږ په ټولنه کې تشه لرو که موږ ټولنه دپاره هغه ضرورتونه پوره کړي نه مو دې پوره کړي تشې لرو. تاسې چې دلته ناست انسانان یئ طالبانو ورونو سمه ده ترجمه په ډېرو ځایونو کې تر ما نه ښه علما وي او ستا در زده به یې کې. خو دا د الله یو نعمت بلم او تاسې چې دلته راغلي طالبان یئ دا را سره یاد وساتئ. فکر نه لرئ چې تاسې یو فکر ولرئ چې موږ په کم فکر باندې د اسلامي امت دپاره ګټه ورسو. اسلامي امت څنګه له د سردابو کته په چا کې پروت ته راپورته یې کړو. راپورته کېدل هلته کېدلی سي چې په دې سوونو طالبانو کې یو څه کسان راتلونکي 10 کاله بعد موږ په دغه طالبانو کې متخصصین په تاریخ ولرو چې ټول افغانانو دپاره هغوی څېره به وګرځېږي او هغوی اوبه کړلی سي اتګ انسانان د تاریخ له ادرس نه اوبه کړي. دومره خوند به کوي چې راتلونکي 10 کاله بعد په دغه ټولنه کې له دغه ادرس نه له دغه ناستو کسانو نه موږ متخصصین في التاریخ ولرو. خوند به کوي که به نه کوي. یا به یوه لویه ټولنه داسې پیدا وي فلان الدکتور في التاریخ، فلان اللوګري، الکندهاري، الهلمندي، الورزګاني، الفاریابي، الجوزجاني، البدخشي، التخاري. عمره لوی علما به په تاریخ کې را پیدا سي. نن بې علماو له ادرس نه موږ صرف مفتي صاحب المفتي صاحب المفتي هغه مقارن مفتیان نه لرو. دا یو لویه غم ده. ټول مفتیان هغه فقه چې هغه مقارن موږ د معاصر فقه ته ډېر ضرورت لرو. د موږ عصر مسله ده باید موږ د خپل عصر مشکلات حل وګرځو. اما د مقارن فقه موږ هغه نه لرو. یا را ځان داسې په عقیده کې په دغه ټولنه کې متخصصین فی العقیده ولرو
په دې ټولنه کې متخصصین فی الدعوت وبلو. دعوت په اسلام یوه لویه جبهه ده، معطله پاتې ده په افغانانو کې. زموږ د مدرسو په ټولنه کې متخصص فی اصول الفقه هغه بله ډله، متخصص فی الحدیث، متخصص فی التفسیر، متخصص فی علوم القرآن. اور علوم په دنیا کې را پیدا سوي د ترجمې په منځ کې دي، بیا متخصص فی علوم الاجتماعیات چې بیخي موږ پېژنو نه د دې علومو متخصصین را پیدا سي. کله چې موږ ته متخصصین را پیدا سي موږ لوړ لاړ شو. ټولنه خپله له موږ سره لوړه ځي که نه؟ موږ چې بام ته وخیږو خو ټولنه خپله راپسې راخي. موږ چې خپله باندې په سرداب کې یو نو ټولنه به خود په سرداب کې وي. نو اقبال لاهوري وایي دی ګوره مکتب نه وایي زه له مدرسې نه فارغ سوم. په علوم عصریو کې د جرمني، له انګلستان او د هند په مدارسو کې هغو مدرسو نه راپارېد سوم او دې نه خو ډېر خلک راپارېغه کېږي. خو دویمه مدرسه واورئ. دی وایي دویمه مدرسه چې وه، په دویمه مدرسه کې ما چې کوم علوم ویلې دا ډېره نادره مدرسه ده. تاسې طالبانو ورونو ما سره په دې پاتې سئ چې دا مدرسه چېرته ده او دې مدرسې نه ډېر لږ انسانان فارغان کېږي. دا مدرسه چېرته ده؟ انها مدرسة ما خاب من تعلم فيها. دې مدرسه کې چې څوک تعلم وکړي، علم زده کړي، نه ناکامیږي. دا داسې یو مدرسه ده. انها مدرسة لم تخرج الا ائمة الفن المجتهدين. له دې مدرسې نه تنها مجتهدین علما وځي په ټولنه کې. دا داسې یو مدرسه ده چې دې مدرسې کې مبتکرین د دې مدرسې نه راوځي. مبتکرین هغه انسانان چې نوی فکر ټولنې ته راوړي. یو زوړ فکر نه، یو نوی فکر چې دا ټولنه ورځ تر بلې د ترقي حالت ته بوځي. زه طالبانو ورونو د پنجشنبې د جمعې په شپه باندې له دوبۍ نه راغلم. هلته تللی یو ملګرو وګرځولم. یو ملګري راته وویلې چې راځه هلته یو لوی بلډینګ ده چې په ټوله دنیا کې ډېر جګ د ویدې ته وخېږي. ویل صحیح. نو چې دا ختلم چې وختلم هلته کېناستلم یو فکر مې د ځان سره وکړ، خوند ده راکړ. ویل ګوره دا علم دومره ښه شی ده. هلته خو نو ازادي د هر څه، ازادي د ښځې هر څه دي. نو چې د بلډینګ ته ورتللو د لوڅو خلکو ځان ته لاره وه او د غټو خلکو ځان ته لاره، د بادشاهانو ځان ته لاره. نو زه یې په داسې لاره باندې بوتلم، لیفتونه بدلېدل را بدلېدل، داسې لږو منزلونو باندې لیفتونه بدلېدل، داسې 2 منزله به دې مزل وکړو بیا به راوړو. نو څو جینو کې له دې قطارونو سره مخ شولو. نو هغوی به قطار کې ولاړ ول چې لیفت ته ودرېږي. نو مونږ به چې ورغلو مونږ 3 افغانان ولو چې قطار ته به ورغلو نو مونږ به د قطار نه مخته شو. هغوی به وکونګېدل چې نه قطار به رعایت کوي. نو مونږ سره 4م کس کې و چې دا زه چا بولی وم د کابل ولایت و. د ده هلته کوم ملګری یا هر څوک چې و، ځکه د سړي هلته کور و پکې. کارت به یې هغه لیفت ته وښود، هغه به دروازه هغه خاصه دروازه به خلاص. دلته به 2 لیفتونه ول، یو غټ یو وړکی. نو وړکي لیفت ته به چې ودرېدلو هغوی به وچغېدل چې قطار ته ودرېږي. نو وروسته هم راغللی. نو هغه به ده چې کارت هغه ته وښود، دنیا خو ډېره په مخ لري چې دروازې ته به یې کارت وښود، دروازه به خپله خلاصه. خلاص نو موږ به لیفت کې نو تقریبا طالبانو ورونو نیمه دقیقه کې مونږ 123 منزله مزل وکړو. ورته نو دومره کل حرکات یې وکړو د لیفت. 123 منزل ته چې لاړو هلته کېس ځان سره مې فکر وکړو یو خو دا ده چې علم څومره ګټې دی. 200 روپۍ به هر سړی چې مازې د بلډینګ ته خېږي 200 درهمه به ورکوي. زه په شهر هغوی په هغه لاره باندې کلک، زه په بله لار ده. بیا د دې په جوړښت باندې چې فکر وکړي چې دا جوړ سوی څنګه ده، یو نوی فکر سوی ده، نه غورځي. یعنې زه داسې ورته ودرېدلم، کاته داسې مې چې ورته کتل خولۍ سمه بوځېدله، دومره لوړ و. دا یو نوی فکر ده چې انسانانو په ټولنه کې را پیدا کړی چې دومره لوی بل څومره منظم سیستمونه پکېږي. یو حال نه ټوپکنه مه کوه، څه رقمتوب. نو انسان باید نوی فکر ټولنې ته راوړي، نوي فکرونه راوړي ټولنې ته چې دا ټولنه مخکې ورباندې ګوري. دا څنګه مدرسه ده چې تا پکې درس ویلې؟ اقبال لاهوري چې په دا دویمه مدرسه دی ډېر فکر، دا داسې یوه مدرسه ده. ګورئ تاسې فکر وکئ، تاریخ د یوې مدرسې بحث دی. تاریخ د پخوانۍ زمانه کې چې یو مدرسه تېره سوي، تاریخ موږ ته د هغې بحث دی. خو دا داسې مدرسه ده چې د دې مدرسې بحث تاریخ نه کوي، بلکې دغه مدرسه خپله تاریخ جوړوي. دا ډېره نادره ده. الله دې وکړي چې ما سره په دې خبر پوه شي. مولانا لږ اوبه راوړه. ګورئ زه اوبې راوړي مه یې
دته راوړو. ګورئ طالبانو ورونو، هره مدرسه تاریخ دغې مدرسې بحث کوي. مخکې یو تاریخ کې مدرسه تېره سوې ده، اوس د هغې مدرسې بحث موږ په تاریخ کوي. زه به یو مثال درکو ویم. زه درسونه چې د ما خلاص ول، زه د بادغیس ولایت یو ولسوالۍ ته لاړم چې جوند نومېده. دا د پخواني غور ده. دلته په لاره روان وم، موټرسایکل باندې تلو، یو ځای مې ولید. ملګرو ته مې ویل دلته خو ما لکته کوي، ځکه دا تاریخي ځای وي، دې ته شاهي مشهد مې داسې نو ما ته پته نه وه هلته چین نه معلومېده. زه چې کور ته راغلم، بیا ایران ته لاړم، بېرته چې سفر نه راغلم، نو ما یوې مدرسې دپاره د غور د لویې بادشاهي په اړه باندې متعدد مطالعه وکړلې. یوه جمعه مې ټوله دې دپاره ورکړله. په دې مې یو پراخه مطالعه وکړله چې د غور واکمنانو واکمني د کوم ځای نه شروع سوه، چې زه دا مدرسه پکې پیدا کړم. او دا مدرسه چا جوړه کړه او څه وخت جوړه سوه؟ غوریانو تر دهلي پورې بادشاهي کړې ده، و لویه بادشاهي تېره سوې ده د غوریانو. بیا به چېرته په تاریخ باندې که مناسب و درته بحث وکړم، دی ما د نن بحث مقصد نه ده. زه وایم چې یو مدرسه تېره سوي تاریخ یې مونږ ته بیان کړي. دغه مدرسه مونږ په تاریخ کې بیا دوه ډېر لوی خلک لوم په د غوریانو په سلطنت کې. غوریانو په سلو کاله بادشاهي کړې. ډېر کسان پکې مشهور دي، خو دوه پکې ډېر لوی مشهور دي چې امام ذهبي غوندې سړي په تاریخ الاسلام او په سیر و اعلام النبلا کې ذکر کوي. یو علامه غیاث الدین الغوري رحمه الله، دا هغه سړی ده چې د هرات جامع جومات یې جوړ کړی. د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو نه یو لوی تاریخي ځای د هرات جومات ته چې غیاث الدین غوري رحمه الله جوړ کړی، دا د خپل وخت د غوري سلطنت واکمن تیر سوی. او یو علامه شهاب الدین غوري چې دی فاتح د دهلي ده، چې نن پاکستان په دو نامو باندې توغندي لري، چې دوی پرمختللي توغندي د غوري په نامو باندې د شهاب الدین غوري چې دی فاتح د دهلي ده. فتح د دهلي الله د اسلام هغه باندې د په لاس باندې راوستلی. دغه لوی مجاهد او مسلمان فاتح تیر سوی په دې خاوره کې. که چېرته د وخت مناسب راغی، د ده په اړه به انشاءالله بیا زه درته بحث وکړم د ده د غیرتونو په اړه باندې. کامل ابن الاثیب کې د ده په اړه باندې یوه خبره ذکر کړې ده، ډېرې ذکر کړي دي، خو یوه خبره انشاءالله درته راتلونکي کې ذکر کوم که د الله عز وجل خوښه وه. څومره غیرتي مجاهد تیر سوی. نو دا دوه ډېر لوی مجاهدین دي. نو د غیاث الدین غوري لور ولا دا مدرسه یې جوړه کړې، چې لور یې وه که ښځه یې وه، فکر کوم لور یې وه د غیاث الدین غوري. دا مدرسه شیرن په غور کې ورانه مدرسه ده. او دا د افغانانو چې افغانان داسې یو خلک دي فعلا او د تعریف هغه کې چې هېڅ بس صرف یو نحوي باندې سخت میانان دي او په منطقو باندې. د دوی هغه تاریخ چې د غیاث الدین غوري مدرسه وه، که تاسې څوک دغه ولایت یې او دا مدرسه مو لیدلي یا ما چې کومه ویډیو تېر نه کړې وه لیدلې، یعنې تنها په هغه باندې چې په بنا کې کومه نادره لیکنه سوې وه، په حیرانه بسې نن هلته چې زه وګرځېږم یا همدغې خښ کې خلکو د دې غویانو د میږو د دې دپاره غورونه تر جوړ کړي وه. ته فکر وکړه چې دا ټولنه څومره فرهنګ، څومره د ثقافت، اسلامي ثقافت سره څومره مینه لري چې لګېلې غوجرې جوړې کړې وې او هغې دپاره اخورونه د حیواناتو دپاره جوړ کړي ول. ما ته ووایه چې که په دغه فرهنګي او ثقافت اسلامي میدان کې ته سړي ډکه کړې لکه خبرې خلک په دې خبره نو به شای مشهد ده، پته نوره نه وه ورته چې دا څه. نو هغې تاریخي مدرسې نه چې دې تاریخي مدرسې کې به څومره لوی لوی علما اوسېدلي. که ته اوس پلکنه پې وکړې الله ما چې تاسې ته ویلې طالبانو ورونو چې دلته راغلي فکر به زده کوئ. که تاسې کې خصوصا د ارزګان لکه دا پخوانی غور ده، هلمند دوه ولسوالۍ بغنی و بغرام دا غور ده، اخوانه د بادغیس جوند و قادس دا پخوانی غور ده. د دغه ولایتونو کې کوم طالبان یو الله عز وجل تاسې په راتلونکي لس کاله کې متخصصین چې تاریخ وګرځولی، نو د غوریانو سلطنت ته مو قصد وکړئ چې په دې اړه ځکه هلته ځایونه ډېر بدل سوي را بدل سوي دي، اوس هغه نومونه ورک دي. مثلا یو په هغه زمانه کې کیدی سي د هلمند د سنګین طالبان یې دلکه په سنګین کې یو ځای ده تاسو ورته ګرماب وایه. دغه ګرماب په خپل وخت کې یو لوی بازار کې سوی ده د غوریانو که سلطنت کې دې ته تکیناباد نوي کتابونو کې وایي چې دا د کندهار برخه دغه وخت کې خو هلمند د کندهار برخه و تکیناباد ورته وایي. دا چې تاسې معجم البلدان د یاقوت حموي وګورئ ټول اسلامي جغرافي کتابونه وګورئ تکیناباد اوس تکیناباد ورک ده. دغه تکیناباد د سنګین ولسوالۍ د ګرماب
ګرماب او دلته یو بله ساحه هم د نږدې هغه ورته وایي څاروان کلا ورته وایي دا ټوله د پخواني تکیناباد برخه د لوی بازار پرې ورک ده. که تاسې الله متخصصین کې تعریف وګرځولی هغه راسپړنې به درته وکړي، اعینات به وکړي، علمي بحثونه به وکړي، کتابونه به پرې باندې ولیکئ. هره ورځ دې په کاپیه شرحه کړي، بله ورځ مولوي صاحب راغلی په کاپیه مې شرحه کړې، مې نه یې درته تقریزم خفه سوم، خدای دې زړه وچوه. په کاپیه باندې نورې شرحې کمې دي. دا د خپل لوی تاریخ ده، د غوریانو د سلطنت، د غزنویانو د سلطنت. زموږ د خپله خاوره دومره تاریخ لري چې په هر ولایت مستقل جلدونه کتابونه لیکل کېدلی سي. هغه دې چاته پرېښودلي دي، په هغه باندې یو تحقیق وکړه که نه، تاریخي څېړنې وکړه، زموږ اسلاف راوڅېړه، بحث ورباندې وکړه، هغه تا نه ورک شي. کاپیه باندې مې شرحه وکړه په کاتبۍ ټپ. کاپیه د اسمانه را نازل سوی یو کتاب ده او په سوونو شرحې لري، او تنا دین په کاپیه کې منحصر د نور کتابونه دي کې ستا ده. والله عز وجل دې وکړي چې پوه شئ. نو دویمه مدرسه څه شی؟ تاریخ له مدرسې نه بحث کوي. مخکې تاریخ کې یو مدرسه تېره وه، ای بحث وکړو. او بلخ کې یو مدرسه وه، بیا په دې مدرسه هم یو ورځ بحث درته کوم. دا مدرسه د جلال الدین بلخي رحمه الله د پلار مدرسه وه، 3000 طالبان پکې اوسېدل، په بلخ کې وه. مدرسه ورکه ده، څنګه تاریخ نو څنګه اوس د امارت له راتګ سره څومره وخت مخکې واورېدم چې اطلاعات و فرهنګ وزارت دې ته ځانګړې توجه وکړه. مدرسه ما لیدلې چې زه هلته لاړلم، ما یو ویډیو وچړله د دې په خاطر چې افغانانو ته د دې یو فکر پیدا سي چې دا مدرسه ورانېږي. لږ لږ اثار یې پاتې، دلته به بلخیان طالبان یې ته خو مولانا د بلخ که نه، نو هغې ته به معلومات کېږي چې هغه تاریخ 3000 طالبان هلته اوسېدل دي، د اسلام لوی لوی طالبان ته دې مدرسه کې. بخاري دې موږ په وطن کې طالب پاتې سوی، بخاري ته د رحمه الله. ترمذي دلته طالب پاتې سوی، دا خو وړې خبرې نه دي. د امام بخاري چې بلخ ته راغی کومه مدرسه کې و، دی چې هرات ته راغی په کومه مدرسه کې و، مدرسه چېرې ده، کوم ځای کې وه، تاریخ یې راوسپړله که نه. دی کوی جامي تنبه د ټول طالبان په جامي تنبلي، ټول طالبان د دغه مجلس کې چې ناست سوونه طالبان لیده، خو پرېږده د افغانستان ټول طالبان د قاضي د حمدالله حواشي ده. امام بخاري چې راغلی دلته طالب پاتې سوی د علماو له کومه مدرسه کې. څه شوه دغه مدرسه؟ خلکو باندې تاسې ورسئ، لاړ سئ. څومره وخت مخکې مې یو عالم کتاب کته، امام ابو حنیفه کابلی د اصل کې، وچ کلک د کابل د دې کې چونو چاره نسته ده. وایي یو عالم تحقیق مې کته، وایي دا د سند د اصل علمي بحث یې کړی و. نو موږ بلا ووهلو، په دې مو بحث ونه کړو چې د کابلیتوب کوم ټکي زېږېدلی ده او چېرته مو بحث کې باندې ونه کړو، ځکه موږ متخصصین د تاریخ لرو نه. نو دا کارونه خو متخصص کولی شي. موږ تخصصات ټول په نحوه کې، موږ افغانستان کې 10,000 متخصصین په نحوه لرو، او په عربي باندې یو ټکی خبرې هم نشي کولی. بدلو ته ضرورت ده. تاسو مو ډکه کړي مونږ په فلسفه او مزخرف منطق کې چې هغه هېڅ مونږ ویلې هېڅ ګټې مونږ ته ونه کړله، ستړې به پکې تېرې کړلې. نه مونږ چې وینو ټول طالبان نو همدا 2 جینو ته راکوندي په 2 کاپیو جامې باندې، او عبدالغفور لالا باندې په دې ست راکوندي، او ټول طالبان وایي بزیو په صدرا راکوندي. نو کله د ټولنې ټول دردونه ته واقعېدلی چې تاسو فکر وکړئ. امام ابو حنیفه کانه کابلي، بلخ کې مدرسه درلودله، امام بخاري په بلخ کې طالب پاتې سوی. تاسې فکر وکړئ، امام بخاري غوندې سړی موږ په مدرسه کې روزېدلی انسان ته، بیا هغه مدرسه تا نه ورکه ده، خو تا تاریخ یې په لټنه نه ده کړې، تحقیق دې نه ده کړی. ته فکر کوې چې ټولنه بس ته نه دین څېړم، دا نحو منطق وي، بس دا ښودنه نه سي دوا کېدلی په دې باندې. الله دې وکړي طالبانو ورونو، نن نه چې راغلي یو چې بېرته ځئ د یو فکر سره لاړ شئ، ځان ته یو فکر هدف وګرځوئ، او په دې پوه شئ چې موږ د اسلامي امت څنګه راویځو. تاریخ کله کله په سړي کې ډېر انقلاب راولي. تاریخ آینه ده، د خپلو اسلافو د پر آینه کې سړی ځان ویني، په تاریخ کې خپل مخکینی حالت ویني چې موږ څوک. تاریخ له مدرسې نه بحث دی. داسې مدرسه وه په بلخ کې، مدرسه وه نه په هرات کې مدرسه وه. دغه مدرسه څه ده د هرات کې چې د اوس د جومات چې د هراتیانو، د هرات طالبان خو به یی کم ګوتې جیرې کوي چې زه پوه شم. ماشاءالله هراتي طالبانو دغه د هرات جامع جومات د غیاث الدین غوري، دا د شافعیانو مدرسه وګورئ. امام فخر الدین الرازي رحمه الله د اسلامي امت دومره لوی سړی موږ لرو په تاریخ کې، دا د مدرسه وه. خبر وي هراتیانو چې دا د مدرسه وه، د تاریخ له پاڼو نه معلومات نه لري، ډېر علما یې نه لري. دا غیاث الدین غوري د خپلواک لوی امام فخر الدین الرازي صاحب د تفسیر کبیر ته دته دا مدرسه جوړه کړې، او دی پکې مدرس و. اوس سوونه طالبان به له ده سره په دې مدرسه کې ول، دې ته مدرسه د غیاث الدین غوري ویلې. تاریخ بحث پې باندې کړی، هېڅ معلومات نه لري. په کاپیه کې یو 2 خبرې ان او ان 2 زره فرقونه کولی شي. اما د تاریخ په اړه چې دا د موږ څومره ښه تاریخ و، امام رازي غوندې سړی موږ درلوده، نن یې په تاریخ باندې معلومات نه لرو. دا 3 غټې مدرسې درته وویلې، د هرات
د بلخ او بلخ د غور مدرسه دې ورته اوس هر ولایت مو همداسې مدرسې درلودلې راکې ځکې مدرسې درلودلې تاریخ له مدرسې نه بحث کوي اقبال لاهوري وایي دویمه مدرسه کې چې ما درس ویلې دا داسې مدرسه ده چې تاریخ له دې نه بحث کوي ځکه تاریخ خو بحث له ماضي نه کوي دا څنګه مدرسه ده دا داسې مدرسه ده په هره زمانه کې شتون لري په ماضي او په مستقبل او په حال کې دا مدرسه شته دا مدرسه تاریخ بس نه ترې نه کوي دا مدرسه خپله تاریخ جوړوي دا داسې مدرسه ده دا داسې مدرسه ده ته به وایي چې دا مدرسه نو څه د اوږده دې کړه ډېر راته ووایه دا څنګه مدرسه ده چې له مدرسې نه بحث تاریخ کوي دا مدرسه خپله تاریخ زیږوي تاریخ را پیدا کوي دا کومه مدرسه ده إنها مدرسة توجد في كل مكان وزمان وهي أقدم مدرسة على وجه الأرض اسلام کې نه له انسانیت کې تر ټولو نه مخکینۍ مدرسه هم دا مدرسه ده دا څه رقم مدرسه ده چې اقبال لاهوري په دې مدرسه کې درس ویلی د مځکې په سر تر ټولو نه اولینۍ مدرسه هم دا ده ولا أن تخنوا صبركم أيها الإخوان دا کوم مدرسه ده زر یې راته ووایه إنها مدرسة داخلية تولد مع الإنسان إنسان چې پیدا سي دا مدرسه مو سره پیدا کړه او انسان چې چیرته ځي دا مدرسه سته ورسره وهي مدرسة القلب والوجدان وهي مدرسة دا داسې یوه مدرسه ده چې د انسان الهي تربیت پکې کېږي دا مدرسه د انسان زړه ده او د انسان وجدان ده دا داسې یوه مدرسه ده دا مدرسه د انسان روحي تربیت ورسره کېږي او د انسان تربیت الهي تربیت په دې مدرسه کې کېږي نو زه نن په دې باندې تاسو طالبانو لږ بحث کوم یو خو هغه مدرسه د ډېرو انسانانو پکې علمونه زده کړی دغه مدرسه کې چې دې ته مدرسه د زړه او د وجدان مدرسه وي په دې مدرسه کې ډېرو انسانانو علم نه ده زده کړی خو که چا هم زده کړی پکې هغه باندې بیا تاریخ غږېدلی په هغې انسانانو باندې دې مدرسه کې د انسان روحي قوت پیدا کی دې مدرسه کې د انسان الهي تربیت کیږي دې مدرسه کې څلور معلمین دي څلور معلمین په دې مدرسه کې دي چې دې مدرسې ته ورغلې او تا ته هغه معلمین درس درزده کړي څلور معلمین څوک دي یو له هغو معلمینو نه ایمان دې مدرسه کې یو معلم ایمان ده ګورئ طالبانو تاسو په خبر ځان پوه کړئ نننۍ دنیا کې کافرانو سره ډېر علوم دي کلمون سره په عصري علومو کې بیخي ډېر علوم دي ورته حیران